شكر لله سيدا باران شكر شكر باران سيدا راغا خير مو داسې خیر زکه چار څه کې سره ډېر ملامت شو او طارق ډېر ملامت شو طارق ته ملامت دی طارق نو دا هغه سهران دی چې دې سره وسه او یو دې ته چې دوه دی بیا را څنګه ستا کار سو خو د دې کسان ډېر وکړ خبرې مم روانې وي اوس وخت شوی دی خوښه مو نه ده چې خوندوره خاکه درته وړاندې کړو بیا د شاټ والا راکو خرنو یو زیاده پروګرام لرو د خاکې اعلان شوی دی چې تاسو او خاندای د بلف او د مدبه د لیټنګ ډیر خسته تنظیم شوی موږ یو واده لاړو الته ډیر زبردست تنظیم شوی خو د افسوس خبر دا و موږ بیګا د غزین راولو شانګلې ته تلو شانګلې دا دوه ورځ د دوه شپې او دوه ورځې چې زو سردار خان صاحب و د شوی نو په پروګرامونو دا چې لارو ډیر زبردست تنظیم شوی خو بجلی پکې نه و ټول غریزه علاقه و نو هغه واده والا ته مې وروره موږ راوستو په خبر نه راغلی و دلته د بجلی تنظیم نشته وی خپکیږي ما وی تاسو د پاره ما ډیر غټ تنظیم کړی چې ګورم داسې ورکوټه جنریټر راوړو دي ماشوم د ګوره وی دا ځان سٹارټ کې وی دا پروګرام شروع کړي تاسو یقین وکړئ هر سړی تلو جنریټر نه پړې راکاګلو وځي جنریټر قسم کړو چې نن ما سٹارټ نه کړي یو 25 کسان پستړي شو هر سړی زیو بس جنریټر من سره پهلوان تلو دي تر غریبای لپاره په خله چاړه ما دوی راکړه زی سٹارټ کړم پهلوان لارو جنریټر د پاسه خپکه خدا خو چې څنګه پړې راکاګلو وځي جنریټر الته پاتې شو پړې د لاس کې بوټ راويس یو بجلی نه وځي او ټول شپه اندر شنه بغیر بجلی نه راکا خرنو تاسو یقینو کې دی اجرې ته زرا شمه دراغلی میلمانه د مان ټول خپای وی خان اجرې ته درشو نه دي نوکران شته نه پکې پخپل ناشته نن ما په اخبار کې اشتهار ورکړو د 14 اگست ورځ دا تاسو نوکر به پکار دي چې د بجلی دي تارونو سره سر لګي چې دا اجره به په خسته ښکاری یا الله ته نوکر راولي باقي ګپ سره لګوږي کو چا اج اخبار کتلې نو بس را بشي الله ته نوکر راولي یا الله یو نوکر څوک نوکریم نه کوي سبا نه کیږي یا الله ته نوکر وعلیکم سلام څه چل دی و دی رول یار څه شي हिंदू در باندې مسلمانې دی یاري کوم نه نو ورې زما یاري کوم نه څه چل دی هغه خاندي دا کولر دې په څو غسره څه شي دا کولر دا سره وبو په 200 په دې کې مشخره خو ډیر زوړ ماډل دی یار دا څه چل دی نمائل خانه ځکه نوکر کا واړه واړه بچی دې توا برکت اره وزړې راځي خان ځان سره مې نوکر کا واړه واړه بچی مې دي ته پیمانه مې تا واده کړې نه دا چرغه بچی نه ها دا چې چلې ځان سره نوکر کوم بارانم دی کنه دا شی شاټ کې دا ولک سایډ کې لګځنه کې کم شي لوکه خدا چې چلې ځان سره نوکروم سما د نوکرې درې شرطونه دي جی وایا دا راته وایي چې دینه مخکې چرته بار ته تلې او چې سار ته بار ته کوم خوا دې ګډه کې مې فرق هغه بار ته تلې دوم مطلب چې چرته بار ملک ته دې تور کړی او چې زه دوبۍ ته کړو په دوبۍ کې دې څه کول دوبۍ کې مې دوبۍ ته کولو ها بیا بوزه کوله هغه ته کړم طارق صاحب ها هغه امریکا ته لګلو طارق شهر لګل امریکا ته امریکا کې څه کول دته یو نوې بلډینګ بس دې نظر ماته له جوړت کړو دا خو دې بالکل دروغ ویل ولې نو بلډینګ نه ورزيدو نه دا چران دروغ ورزيدو کنه ها تاسو چل ولې دا تاسو وخت دی ولې سدي اصل دې پیډ درم دی یار ته نو کرنه به مخه سره ما سره فری شي نو کپ به نه کو کنه نو چې کپ لګي پیمانه له داستا خپل او کنه نو سره یار دا داستا خپل او کنه سم مسواک دی پتا مسواک دې ورځ کې درې کړه استعمال وا خپل بویم نه کوي یاره داسې چلې باران دی نو کرون داسې غریب سره د ښکارا شو نوکر به کوم صحیح ده
داسې چل دی الیکشن نه روان دی او الیکشن ته د درومو چې ولې کټله بیا په لینګ کروزرو کې ګرځه یار ما ته هم شاته راکړه ما خو یې ما کې وینه نشته داسې چل دی یاره باران دی دا سړی نو کروم غریب سړی دی بار ودرېږي ښه داسې چل دی الیکشن ګوره چې ولې کټلو که نه او الیکشن نن سبا ډېر اسان کار دی بس دروغ ووایه ولې شاړې درکو یار خبره وکړه دا سړی راته ډېر ښایسته ښکاره شو پیرې کې چې به خود ګیرې شکایت کوم مې چته کای دا چل دی ها اواز راځي که نه ښه داسې چل دی نوکرۍ ته دې ودرومه نوکرۍ له راغلی که نه نو بس چې الیکشن دې وګټلو که نه بیا به مزې کوي یار زه د طریقه ښیم که نه په سټیټ باندې ودرېږه و خلکو ته دا وایه زما رونو زما خویندو یار داسې وایي عوامو له به دوکه نه ورکوي یار خو دروغ وایه که نه ښه داسې وایه رونو ستاسو دپاره ما څومره تکلیفونه کړي دي ستاسو دپاره ما ډېر تکلیف تېرې کړی نه چې ته ورته مخکې نه دا خبرې کوې د خپې پورې به دله خټین په مو تړي یار دروغ وایه دروغ وایم دروغ وایه داسې ګوره ځان جذبات کې راوله چې څه کړي ما کړي دي او را شروع شو وایرونو ستاسو دپاره ما دومره تکلیفونه کړي دي دا په کوواټ کې سوری چا کړې او دا په ملکڼ کې سوری چا کړې او ستا په دې پوزه کې سوری چا کړې او دا زما په پوزه کې سوری چا کړې ته لا الیکشن دې ګټلی نه دی بیا مخکې دا سوری تا کړو ولې خبره انجوای کوي او خوند ترې ناخلي لکه څنګه چې تاسو په کورسو ځان باران ته ټینګ کړی دغه شانتې مونږ هم د کرنټ والا مایکونه لاس کې نیولي او تاسو ته هم ځان ټینګ کړی دی زما د زړه استاد ننګو رنگونه یو دي وګوره کنه د ګل او د لمبو رنگونه یو دي او ته چې دې دواړه سوچه د دې وطن الواد دي د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دي دا ملګري چې کوم د سټیج په خوا او شا کې دي مهرباني وکړئ چې تاسو لاندې کوز شئ دا کورسۍ هم تاسو په خدمت کې دي مهرباني وکړئ ملګري څوک راغواړو چې دا خلک لږ په خوشحاله شي زیات زه خو یم چې داسې یو شخصیت دی دا چې موږ ورته وایو چې د پښتو سینما د پښتو د شو ډرون هرکلی وکړئ سټیج ته تشریف راوړي اسماعیل شاهد صاحب فلم سٹار اسماعیل شاهد جشن مبارک شه اواز ورسی د ټول اول خو خپل دا ولس او تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مچي جشن آزادی مبارک شه الله دې هزارها ځلې همدغه خوشحالي زموږ ټول نصیب کی ډېر ښایسته موسم دی کچرې بوم نه وی راغلی کیدی شي باران نه وي بس دې کې به خیری او ښه خبره ده موسم ډېر یخ شو موږ له ډېر خوند راکوي چې تاسو خلکو سره موږ خبرې کوو دا زما ملګری ما سره خوا کې ولاړ دی دا بچی زما خوا کې ولاړ دی ستاسو د دواړو ښځو او نر مولا په جنتونو کولي ما ته چې اوس ملې داسې لکه دا مشر ناست دی زموږ مشر ناست دی او کیدی شي دغه مشر هم زمانه کچري که نه لکه هېڅ پته نه لګي او دا خبره زه په هر سټیج باندې کوم او دا ویمه یو بوډا سړی و اسلام آباد کې ماله که نه ډېر خلک رانه راته و نو هغه ابا ماله راغو او بس راخطا یې وجه کاله کا
وچی کا ما ویلې مې یاره بس باباجي سړی مشي په خیر هغې طبیعت یې ښه دی ټیک ټاک یې روغ جوړې ودا چې وایي ډېر مې خوښې او لاس یې مرف یو سپینه ګیره ده او ډېر داسې غریب لکه داسې ښکارېدو چې کم از کم 240 سال عمر به یې و داسې ښکارېدو نو ما چې ودا چې وایي ډېر زیات مې خوښې او په خدای زما کې وي یو ستا ډرامې ګولم او د بل چا ډرامې نه ګولم نو مې بس نور دې خدای وبخه چې تا دومره مینه ده ما سره وایي ته په خدای اعتبار کې نو مې په خدای ولې نه کوم درته مې چې زه کوم ودا چې مونږ دومره ستا ډرامې به م کټي نو ما یو طرف ته کو داسې که نه مې ګوره باباجي ته ګورې الله بخلی که نه اوس ځان سره مونږ خو مغر کو که نه ډېر خلک راته ولاړ دي وایي به چې دیم د 440 سال دی اسې ما یو فلم شروع کړی دی نو ما وی که ته پکې ما سره کار وکړې هر څه به زه سره کوم ستا فلم کې به کار هم کوم نو ستا څه خیال دی چې زه به کار ونه کړم زه کولی خلک چې زه فرض کې زه پنجابي کې فلم شروع کړم نو ته پنجابي ویلې اے چمنو اے پتہ ہوندا کرامو دا پتر تیرے کول زمین پیا کھوندا اور مبارک شي زبردا موږ دا وایو چې جنریټر زنده باد اوس نو زه سټیج ته راغواړم په دا باران کې په داسې ښکلي باران کې چې ټولې لوانده خوشنکو او تاسو هم چې دی ښه برباد کوي خو زه زوی یم تاسو هم نه منې کېږئ او په دې باران کې مونږ ته داسې ما ته خو بیا هم دغه دی دا اصوت یو تنبو خو راله راغو او ستاسو دې به الله ثواب وکړي چې غیبي تنبو دله راشي نو زه ستاسو په درون استقبال کې راغواړم زما استاد زما مشر درون استقبال به کوئ سید الرحمن شیرو Hello, عزیزو بس اوسو کو مجبوری ده نو الله خیر تاسو مونږ سره گزاره کوي او مونږ هم تاسو سره گزاره کوو مجبوری ده نو څه چلو کله بيدي زی او کله راځي نو زمونږ आवाज که تاسو ته نه تر رسي نو زمونږ کسر و پکې نه شوابونه دا څه چل دی خدای پاکه خبره کومه یارو کې دا دغه ټکه دا مایک شارټ کوي هم نه نیسي دا صحیح سوال دی الله کې پیسې یو خاکس تاسو وړاندې مونږه وړاندې کوو چې زما والد صاحب مړ شوی دی او خلک دعا له راځي بیا سید الرحمن چې کوم دی سید الرحمن شینو دی خو وتا سید الرحمن شینوار نریزا سید الرحمن شینو ما جی دا وخت خبرو کا خپکیږي ما چې سیز دا کړل دا اسمن شاید دا به کړل لاستی په کا ورکه ګورا رښتیا او دروغي الله گواه دی او دغه یار اوس مې دا یار را سره ولاړ دی وی دواړه زما شاګردان دي اور دې بلې ونی ته ته شنو دا راکا او دا نور خلک ما ته دواله نور خلک دروازه ته به خیر انټرشوز مجبوری ده ځکه چې دا خو مونږ خو لاسونو کې خو مونږ سره مایکونه نه او مونږ خاکې کوو خو دا مجبوري ده که نه خلکو ته اواز څنګه رسوو
په خیر راغلو کې سړی مشي په خیر وعلیکم سلام څنګه لې طبیعت ښه دی ټیک ټاک ته یو خندا خو مګه یو دعا په جمهور کو یو دعا دی الله دعا کې خدای ته وبخښي پرواله الله ته وبخښي دې ته باقي خیر کوي امين امين الله دې وبخښي خدای خوشاله کو خدای خوشاله کا په مخ مخجي په مخ السلام علیکم وعلیکم سلام سړی مشي په خیر راغلی څنګه السلام علیکم خیر دی تو دعا وکړو چې والد صاحب وفات شوی हाँ जी अल्लाह दे बखी अल्लाह दे अगर दुनिया खर्चे के तो अल्लाह दे खुदे सब्र दर की जो उस्ताद से मशरान दे मन लो बखी मेहरबानी मन हक दे जी खलासे थे बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ जी नूर खैर दे जी बिल्कुल खुदे दे खुशहाल हो मेहरबानी जी मेहरबानी जिंदाबाद से खुदे दे बखा खुदे दे बखा तारिक सब ला रमड़ दे जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम बखैर तबीयत खरे तबीयत खरे शुक्र दे जी تاسو خیر जी अल्लाह फजल दे अल्लाह करम दे जी लेको ری تیری مې و شکر دې پلار ته پړ دې आओ जी प्लार नंबर दे जी یو دعا خو بچم وکي ओके दवा لا اله پروردگار حالته خو مګي پر जी جی سوئل خدای حالته خزت آمين آمين ته څه خبر پلار دې یو څنګه لکه خسړې اسره یو دا الله دې وبخي فاني سود به کول کله یو دعا مر دې من فوجي کنا مر دے یا الله یو دعا بیا وکړه چې خدای په دعا الله دې وبخي الله ته وبخي زي جي زي او شو کی خا الله کنه چرته شي لا خو اوس کیږي دا غته دا بیمار شوی او نا جوړو جی نا جوړو بیماری کې وته دعا وکړه خدای ته پروردګار الله دې وبخي بس شو جی خا خیر دې الله دې وبخي بس شو جزا او د کم ځای وو دله وې د کم زیو هغه دعا له دې د کم زیو د د دې زیو د دې زیو د دې چې د پاره دعا وکړه خدای دا زه کامیاب کړي آمین 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 او چرته مړ دې کور کې مړو کور کې مړو واہ 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 د کور د پارم دعا وکړه خدای خسته کور دې ته ورکړي پروردګار زي لالا بزي الله مل شقا زي زي دا کنه ګوره لا وخت نه کنه روپې تکوي دا غله मैं कदरे भी ना रोटे मोटे خبرو کو سره وخته ته مثالي دا درې نه غل خلا دا خدای پاک دې وبخي الله پاک آمين آمين او جان دارا ته ویا چې نا جوړو درته مې ویل کنه نا جوړو کنه سړیا نا جوړو کنه پس نه جوړ شي انسان دې تاسو دې مړ ولې دې مړ دغه بیمار شو نا جوړ شو درد شو نه نفس بیا دمه سه ناجیز کوي دې جشن آزادې ته نه ساري بس غلط شوی دی په تاریخ کې یې رو ورکړی تاریخ کې لاړو بس غلط دعا وکړه چې خدای وبخي ستړیا پیار دې خدای دې وبخي کنه یاره بس خدای دې وبخي سړیا دا تزدا نور ملمانه را روان دي خیر دې دعا خشه دې قدارات یا الله داس تلار نه مستر خیر دې ښه دا غدې دا ولی خبره دې کوله کنه وکړه خبره وکړه دا لګیدل او کسب دې چلو پس یار دا سکه لګیا بس کو لګیدل یو کنه سړیا بس نو څنګه لګیدل वही गोले बांधे लगी दस बांधे लगे بس ځان ته خلاص دز لګیدل دز د پاره دعا کوي چې خدای د دز نه مسلمتي علي مدار ته خیر مړ خدای کنه خبره کوم ما څه نه چته یا لکه بس مړ دې بس الله دې وبخي دعا لراغله او خدای دې عزت وکا خوشاله او آباد اوسې او په مخه دې ښه خبردار ته و مړ چې په لګیدل کوم څه سړیا چې مړ په ګوله په کوم څه لګیدل یار پر اتم دې لګېدل بس یا الله شکر دې شکر دې پرونه دې پلار مړ دې شکر دې نو شکر مې زکه خو چې په تندې لګیدل خدای چې خدای پاک سترګه بچ کړي دا سړی بار کې یار مازغر الله خراب ولې بار کې روپے وخت استا پلار باندې چې بار کول سس پیر راغله مړه بس ځکه سړی څه زموږه مازغه خرابې ځه
مړه ده ځان نه لګې ځان نه ولې لګیم څه چل دی مړ دی کنه سړیا مړ دی کنه یاره زه مړه زه چې څومره دا نن سبا اولاد دی چې د پلار باره کې دعا هم نشي کولی وایي بس څو دومره دعاګانې هم څوک نه کوي لکه څومره چې ته وکړې مړه زه مړه زه چې څو زه چې والله چې په موږ باندې درې مو نه خورې که خدای وبخي دا مړه مونږ ته څه لیونی دی یار دا زنیما پروګرام د بل چا نه زنیم کې څه ولا څه یار موږ څه خبره تاسو چا خبره فتنه ابي راشه بابو باران یو ګوره لګا وګا لګا